د کندهار ولایت د طبي بوټو د کروندګرو او ترویج کوونکو ټولنه وایي که حکومت ورسره همکاري او مرسته وکړي ډیر شمیر هغه درمل چې اوس مهال له بهر څخه هیواد ته راځي خپله جوړه او هیوادوالو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره چې افغانستان د طبي بوټو له پلوه یو غني هیواد دی او دوی کولی شي چې ډیری درمل په هیواد کې دننه تولید کړي. په سل کې سل د اطمینان درکوم که زموږ سره اول د یو انسټیټیوټ د یوناني تبابل او ورپسې د انسټیټیوټ څخه د یو ښه لابراتوار او ورپسې د دوا د جوړولو یو ښه کمپنۍ. زه تاته په سل کې سل دا وایم چې زموږ کم مصنوعات چې دي هغه به ټوله هغه هیوادونه چې د طبي بوټو سره آشنا دي او استعمالوي هغو ته به موږ واردوو صادروو. دغه ټولنه دغه راز زیاتوي چې له حکومت څخه یې بار بار په هیواد کې د دوی لپاره د فابریکو د جوړېدو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوې. موږ غواړو چې دلته په دغه سویې چې دا ما درته وویل لابراتوار هم ولرو او یو ښه کلیکسون ولرو د افغانستان د بوټو تخمونه مو جلایي بوټي مو جلایي هر یو پروت هر سړی یې وپېژني نو په قدر به هم پوه سي د استعمال په طریقو به هم پوه سي او دنیاوال به موږ څخه خواهش د دې وکړي او د دې څخه تقریبا دغه زموږ په حساب چې اوس موږ اخته یو پکښې کې په سلهاو په زرهاو مجربې نسخې لرو چې هغه تر خلکو پورې ورسوو خلک استفاده ځینې وکړي. د هغو خلکو سره یا مسؤلو چارواکو سره موږ په دې باره کې خبرې کړې دي چې دا د افغانستان یو لویه شتمني ده دا د افغانستان یو ډېر غټه سرمایه ده دا به د افغانستان څخه په داسې شکل وشکېږي چې یا ټول په فني شکل باندې نو چې هغه د دغه ټولنې د طریقه څخه د ټولنې استادان په دغه باندې ښه مهارت لري او پوهېږي نو د افغانستان څخه په ډېر بېرحمانه شکل شکېږي یا ټولېږي یا وړل کېږي په ډېر ارزان قیمت باندې. د کندهار ولایت د طبي بوټو د کروندګرو او ترویج کوونکو ټولنه وایي چې اوس مهال هم ډیری خلک دوی ته د درملنې لپاره راځي او د دوی لخوا جوړ شوي درمل ورته ورکول کیږي. د طبي بوټو څخه په سل کې تقریبا د 50 تر 80% پورې خلک هم د دغه طبي بوټو څخه استفاده کوي او دغه لارې خپله معالجه کوي. نو که چیرې دغه خلک ان شاء الله ډېر په خو آشنا سوي دي بیا موږ یو قانون لرو چې بعضې دواګانې 15 دواګانې څه وکړو سره میکس کړو یو چا ته یې ورکوو یا یو چا د یو بوټي تا ته لارښوونه کړو چې دا په دغه اندازه په دغه ګرامه پر دغه وخت دغه مرض لپاره دغه وخت وخوره. په همدې حال کې د خوړو او درملو ملي اداره بیا په هیواد کې د درملو د فابریکو په برخه کې د یو نوي پلان له جوړېدو خبر ورکوي. دغه اداره وایي چې دوی پر یو پلان کار پیل کړی چې په عملي کېدو سره به افغانستان تر ډیره بریده د درملو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. بدون شک یو اولین قدم حمایت از له شک پرته دا موږ لومړی قدم د طبي بوټو د پرمختګ په برخه کې اخیستی او غواړو دغه طبي برخه په مسلکي شکل سره ترسره شي. په تیرو وختونو کې چې کوم یوناني درمل له بهر څخه راتلل او یا هم په کور دننه جوړېدل زموږ په معیارونو برابر نه وو او هغه معیارونه چې باید په نظر کې نیول شوي وای هیڅ ورته پاملرنه نه وه شوې. نو اوس زموږ هدف دا دی چې دغه چارې مسلکي ترسره شي او ټول معیارونه باید په نظر کې ونیول شي دوی ته کمپنۍ جوړه شي او درمل یې سټنډرډ شي. د یادونې وړ ده چې د روغتیا پالانو په باور افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر طبي بوټي لري او په پخوا وختونو کې به تر ډیره خلکو له همدې بوټو څخه د درملنې لپاره کار اخیسته. احسان الله کریمي CMG کندهار.